تهاني الحب تسبق د نصیحت سه ډکه کیسه محترم و عزتمنو کله چې تاسې یواځې سئ سر کښېږدي نو سر ته دغه واقعه ولګوئ او ښه په غور سره یې واورئ چې دا را معلومه سي چې په دنیا کې داسې ماشومان داسې هلکان هم تیر سوي دي چې د هغه ډېر غټ غټ فکرونه وله ډېر جور سوچونه وله او د آخرت د هغو سره څومره فکر و نو د خپله ځان سره به موازنه کو چې چیرې هغه او چیرې موږ. حضرت بهلول رحمت الله علیه فرمایي چې زه یو ځلې د بصرې پر یو سړک باندې روان ولم په لاره کې مې څه هلکان ولیدلی چې د اخروټ او د بادامو سره لوبې کولې. د هغه سره نږدې یو بل هلک ولاړ و ژړلی. ما ته دا خیال وسو چې کیدای سي د دغه هلکه سره بادام اخروټ یعنې جوز نشته ورسره نو د دغه وجې څه دی ژاړي. ما ورته وویله چې زویه زه به درته جوز بادام اخروټ واخلمه ته هم د دې سره لوب یو ساعت تیر کړه. هغه زما و طرف ته سترګې راپورته کړلې او ویې ویله چې ای بېوقوفه آیا موږ د لوبې دپاره پیدا سوي یو موږ د کیل لپاره پیدا سوي یو. ما پوښتنه ځینې وکړه نو بیا د څه دپاره پیدا سوي نو هغه وویله چې د علم حاصلولو دپاره او د عبادت کولو دپاره. ما ورته وویله چې دا تا ته څنګه در معلومه سوله نو هغه وویله چې الله جل جلاله ارشاد دی چې افحسبتم انما خلقناکم عبثا. دا فرمایي چې آیا ستاسې دا ګمان دی چې موږ تی هسې بېکاره پیدا کړي تی به واپس نه راځي. ما ورته وویل چې زویه ته خو ډېر حکیم را معلومېږې ما ته یو څه نصیحت وکړه. نو هغه 4 شعره وویله چې د هغه ترجمان دا ده. ویله چې زه ګورم دنیا هر وخت کې پتلو کې ده نن ولاړې پرون تیر سو او دغه رنګه هر وخت کې د کلو دپاره لمن راپورته کړې ده او دغسې پر قدمونو باندې د کلو دپاره تیار اوسي. پس نه دنیا د یو ژوندي دپاره باقي پاته کیږي نه یو ژوندی د دنیا دپاره باقي پاته کېدلی سي. داسې معلومیږي لکه مرګ او حوادث چې 2 آسان وي په تیزي سره د یو سړي طرف ته منډې راوهي. بس ای بېوقوفه چې کم د دنیا سره ته په دوکه کې پروت یې لږ غور وکړه او د خپل آخرت دپاره څه یو د اعتماد شی د ځان سره واخله. دغه اشعار یې وویله او د اسمان و طرف ته مخ پورته کړي او دواړه لاسونه یې پورته کړله او د اوښکو کتارونه پر خپل رخسار او مخ باندې بهېدله او بیا دغه 2 شعره وویله چې یا من الیه المبتهل یا من علیه المتکل یا من اذا ما آمل یرجوه لم یختل امل. ترجمه ای هغه پاک ذاته چې د هغه و طرف ته عاجزي کیږي او پر هغه باندې اعتماد کیږي. ای هغه پاک ذاته چې د هغه سره څوک امید وتړي نو هغه نامراده نسي کېدلی او د هغه امیدونه پوره کیږي. دغه اشعار چې وویله نو بېهوشه سلو ما ژر د ده سر راپورته کړئ په خپله غېږ کې مې کښېښوئ او په لستوڼو سره مې د ده د مخه څه خاورې لرې کړې او اوښکې مې ورڅپا کولې چې کله دی راپورته سلو نو ما ورته وویل چې ای زویه ته خو در اوسه ماشوم یې ته ولې دومره بیریږې در اوسه خو ستا په عملنامه کې
څه ګناه هم نه لیکل کیږي. نو ده وویله چې بهلوله لرې سه، ما چې کله خپله مور همیشه لیدلې ده، نو هغه چې کله اور بلوي نو هغه کشنوټي کشنوټي لرګي کښېږدي د اور د لګولو دپاره. چې کله اور بل سي نو بیا پسې غټ غټ لرګي کښېږدي. نو ما ته دا ویره ده چې هسې نه د دوژخ د اور د بلولو دپاره د کشنۍ لرګي پر ځای باندې اول ما کښېږدي. نو ځکه ما ته دغه ویره ده. تاسې سوچ و فکر وکړئ چې دغه ماشومان دومره غټ فکر او سوچ درلودی چې دغه موږ خپلو ځوانانو ته نن ګورو، دا موږ خپلو هلکانو ته ګورو، نو داسې معلومیږي لکه صرف د کیل کود دپاره چې دوی پیدا سوي وي، سوا د کرکټه، سوا د فوټباله، سوا د لهو لعب ده، سوا د ټي وي، سوا د فلمو، سوا د چکو د پتو، سوا د بوډو، داسې بل څه دوی پېژني نه، د آخرت فکر نه پېژني. دغه سوچ ورسره ستم نه چې مرګ را روان دی، آخرت را روان دی او یو ورځ مړه کېدل دي. زموږ د ځوانانو سره د غټانو سره دغه فکر او غور هم نشته. نو پکار ده د عزتمنو چې موږ هم داسې جوور سوچ ولرو، موږ هم داسې فکر ولرو، موږ هم آخرت و مخ ته کښېږدو، موږ هم لږ پر خپل مسلمانۍ باندې سوچ وکړو. تاسې یقین وکړئ چې نن د مسلمان او د کافرانو فرق ختم سو. د هغه ځوانان، د هغه سړي چې کومه جذبه لري، کومې ارادې لري، هغه زموږ د ځوانانو سره هم هغه جذبې او هغه ارادې وي. نن دغه زموږ د آخرت څخه غافله کېدل، د خپل ژوند څخه غافله کېدل، د لهو لعب ته بېدریغه مخ کېدل، د هغه اسباب دي چې نن مسلمانان د تباهي پر سرحد باندې ودراوي. والسلام. د مولوي عبدالرحمن سمیم صاحب د نشراتو څخه منتخبي رښتینی قصې.